مومنانو سره د هغې نه بعد عنوان راوړی دی بیمار دی په خپله بیمارۍ کې اخري 3 صورتونه وایي خیال دې دی که نه نن دمونه بیانېږي او اجازې تقسیمیږي بیمار دی اخري 3 صورتونه وایي حديث عائشة رضي الله عنها إمام بخاري راوړی أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات وی رسول صلی الله علیه وسلم په هغه بیماری کې چې وفات شوی و پکې ګوره بیا هغه ټکی راغی ښه الذي مات فيه د ماته ترجمه دا دی چې مړ شوی و پکې مرګ نه اخیستی شوی په هغې کې به په خپل ځان باندې معوذات چوب کول معوذات د 3 صورتونو ته وایي سورة الاخلاص الفلق الناس دا به وي او په ځان به یې چوف کول دا به وي او په ځان به یې چوف کول فلما ثقل كنت انفث عليه بهن بس کله چې بیماری زیاته شوه او یعنې د صورتونو ویلو نور طاقت یې نه و نو ما به دا صورتونه په هغوی باندې چوب کول وامسح بيد نفسه لبرکتها کله چې دم ګوره په چا باندې اچوې که نه نو په کوم ځای چې تکلیف دی ته به خپل لاس په هغه ځای کښېږدي عایشه رضی الله عنها وایي چې ما به د رسول صلی الله علیه وسلم لاس د هغه په بدن راښکودو یعنې د هغه لاس یې نیولی او د هغه په بدن یې راښکودو وی لبرکتها ځکه چې برکت یې و نو د دې نه یو خو دا مسله راووته چې بیمار دی په ځان باندې 3 صورتونه وایي هر قسمه بیماري چې ستی که نه هر قسمه دغه یو خاص بیماری نه ده خوی شوې هر قسمه بیماری چې په تا باندې دا 3 صورتونه وایه او په ځان یې چوپ کوه الله به د روغ صحت درکړي او په کوم ځای چې تکلیف وي په هغه ځای ورسره لاس کېږده په بدن دې تکلیف دی په ټول بدن دې تکلیف دی په دې لاس کې چوپ که په دې بدن یې راکاږه دې نه دا مسله د دې چوپ کولو دا مثلا ثابته شو چې قرآن دې وي تلاوت دې وکړو دعا دې وي بیا دې څه کړه بیا دې چوپ کړه خو دغه چوپ نشتي ګورئ کوم یو هغه سپیکر کې چې وایي د هغه څه نوم دی حق خطیب دقه دی حق خطیب خلکو له پیسې ورکوي او ملک کې خو غریبي ده نن سبا ته یو سړي ته ووایه په لاره زه دله 1000 روپۍ در کوم یو فلم جوړول غواړي یو 2 منټه په 1000 خو ته ډېرې وو 1500 دله هم جوړوي 1500 روپۍ لوی شی دی ځان له به کور خوراک ویسي که او هغه به ځان داسې لیونی کړي او ناشنا دم دی که د لرې نه داسې وکړي سړی روغ رمټ شي او چې څنګه روغ رمټ شي بس دله تندی ښکل کړي یعنی بیمار چې دومره غټ بیماري دی چې روغ شي نو زم چې دی به ډېر په تعجب کې شي لکه هغه یو ترکی راوت دغه ترکی نه و د کردی و ښایسته غونته کې اوس یې ګیره موالې ده اوس یې ګیره موالې ده جرمن ته لاړ په دغه دمونو یې ځان جرمن ته ورسو اوس یې هلته ګیره میره موالې ده او د هغه ویډیوګانې چې به کومې چلېدې وایي دا کس دله څه چل دی وایي دی جړون دی ړون او به لګیا ایتونه به یې وي ایتونه به وي بیا به اوس ها ودلیدم زه هغه به وي دا دې ویلي څو دي هغه وایي دا 2 دي اچھا ته په ژوند کې دا داسې لیدلي نه دي ته ورته څنګه وایې داسې دي هغه ړوند دی دا اوس یې پورې لیدلي نه دي بل چې سترګې د ده کار شروع کړو زه خو وایم چې دا سړی به خوشحالۍ نه کله بېهوشي شوی نه او هغه ورته ښه په ارام ودرېږي او اوس وي بلکل صحیح ته مې ولید او ټول مې ولیدو ښه چاړه وله راولي او خبرې شروع کړي او غټ ګیم یې شروع کړی او ماشاءالله او دا حکومت دلته راغی بیا مدینې ته د هغه دا خیال و چې دا یو هم هغه شان بهر ملکونو په شان دي وي دلته یې هم شروع وکړه اوچت کړی و څو ورځې ساتلی و ځان سره او درس یې وله ورکړی چې څنګه راوتی و ځان له ټیکټ واپسې بوک کړی و بیا سره بریک نه دی والی داسې حکومتونه یې ماشاءالله دا ملک څنګه صفا دی
دلته دې څوک دغه ګیم وکړي ځه یو خو دې راښکاره شي چې به د سپیکر کې دا چوپونه وکړي چې کوم ځای ته یې رسوي ګاډي ته دې توره چیړلې نشي اچولی زما خوا له کس راغلی و بیا ما ته وایي که ته ترجماني وکړي په دې مسله کې په محکمه کې زموږ یو خپل وي نیولی په توره چیړله کې او کیس یې په د جادو ور اچولی دی چې دا جادوګر دی نو بیا ما یو بل ملګري ته ټلیفون وکړو هغه ته مې وویل نو هغه د الله اجر ورکړي هغه ورته بیا وضاحت کړی قاضي ته چې د خپلو خلکو عقیده ورته بیان کړې چې زموږ خلک لکه دا صحیح ده غلطه عقیده ده چې تورو چیړلو د لاسه د بد نظره ساتلی کېږي او دا خو لکه دا جادوګر نه وي لازم نه وي دا به جادوګر وي نو بیا به قاضي پوه شوی دی چې ښه نو هغه ناوله کې رانیولی چې سړی جادوګر دی کس چې داسې باچایانې او داسې حکومتونه وي نو ملک داسې لکه څنګه چې تاسو دا ملک نه الله دې زموږ هغه ملکونه هم دقه شان د شرک او د خزعبلات او د ګډو وړو کیسو نه صفا کړي نو دغه سپیکرو میکرو والے چې دوی اکثر څه کوي ګیمونه کوي پیسې خلکو له ورکوي او راځي او د دې خلکو دومره زور دی دومره زور په دغه پنجاب کې او په دې سند کې او په دې علاقو کې زموږ د پښتانه ډېر ښه دي چې دوی باندې ګوره څوک رد هم نشي کولی وجه دا دی چې ښه غټ غټ د حکومت کسان پسې خوا د راځي ځان پرې دموي نو ته خو ته غږ وکړه او ځکه هغه یو مولوي صاحب غریب صاحب دا ویلي وایي چې دی د هغه کرونا چې شروع شوه وایي چې دی دومره تکړه دی یو څو چوپه دی به د چای نه باندې وکړي چې دا کرونا دغه ځای کې بنده شي ختمه شي یو څو ورځې بعد د سړي خبر راغی د دغه مولوي صاحب دا بیان یې چې کوو وایي نامعلومه کسانو اوچت کړی دی او دوه ورځې والی دی داسې والی دی که نه چې سمې والی دی ځکه چې هغه سړي زور دی ته د هغه خلاف خبره وکړه الحمدلله پښتانه خو ډېر حده پورې ښه دي